زما الله ما ته دا نه دی ویلي چې ته پردی تور سره بې عزته که، ته پردي عزتونه پامال که، ته پردي عزتونه تار تار که. نو زه حیران دا یم چې زمونږ د نوجوان نسل د مسلمانانو دماغ چرته لاړه، عقل چرته لاړه، اسلام و حیا چرته لاړه. زنانه بهر ته راوځي، هغه ډول سینګار کوي، میک اپ کوي، هغه خوشبوی هغې لګولي، تنګ لباس هغې اغوستلی، دا چې په سړک باندې روانوي، دا چې شاپینګ مارکیټ ته ځي، هلته نور چې دا سیل صفا ځایونه ته ځي، دا پارکونو ته ځي، د هغې بل مقصد څه په دغه ځای کې قسما بالله که د هغې بل مقصد سوا د دې نه وي چې چېرته یو نوجوان په خپل محبت کې گرفتار کم، نوجوانان ځان ته مایله کم، قسما بالله صرف د دې نه علاوه د هغې بل هېڅ مقصد نه دی. که چېرته هغه د الله نه یېرېدلی دا یې مقصد نه وی، هغې به خپل ډول سیګار پټ ساتلی. خو چې راوځي هم د دې دپاره راوځي. حیا چرته لاړه زما وروڼو، عزت چرته لاړ زما وروڼو، قرآن چرته لاړه، حدیث چرته لاړه، زما د نبي هغه حیا او ابرو چرته لاړه چې کوم موږ ته ښودلې وه. زما وروڼو زما نبي خو دا ویلي ما ته ایاکم الدخول علی النساء، ګورئ ځان وساتئ پردو زنانو خواله ورد نشئ. ګورئ او دا یې ما ته ویلي اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، کله چې زنانه د کور ته راوځي شیطان ورته د خلکو نظرونه اوچتوي. نن زما وروڼو قرآن چې کوم دی هغه په عمل کړی شو، د قرآن حکم چې کوم دی هغه د خپو لاندې کړی شو، د نبي سنت د خپو لاندې کړی شل. نن زما نوجوان نسل خپل خواهش راغستلی دی، خپل خواهشاتو دومره حد ته رسولی دی، عزت هم ختم، حیا هم ختمه، قرآن دې بخیر دې پامال شي، حدیث دې بخیر دې پامال شي، عزت زما د رور او زما د مور او پلار هغه دې بخیر دې د خاورو سره خاورې شي. لیکن چې زما د یو چند منټو خواهش او شوق زما قرتې پوره شي. خپل الله دا ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ای زما خوږ نبي دې مؤمنانو ته وویوه، زما پیغام دې ته ورسوه چې زما بندګانو خپل نظر ښکته کوي. ګورئ پردو زنانو تمبکو اورئ. زما الله خو دغه ماته ویلي، زما الله ماته دا نه دی ویلي چې ته پردی تور سره بې عزته که، ته پردي عزتونه پامال که، ته پردي عزتونه تار تار که. تا ته زما الله دا ویلي. نو زه حیران دا یم چې زمونږ د نوجوان نسل د مسلمانانو دماغ چرته لاړه، عقل چرته لاړه، اسلام و حیا چرته لاړه. ابتدا چا کړې ده د کفارو تهذیب زه اختیارومه د چند منټ د خپل خواهشاتو پوره کول لپاره. شرم نه دی پکار، موږ له خپل الله نه موږ نه شرمېږو، د خپل الله نه کتاب ته موږ له شرم نه راځي، حیا نه راځي.